د ولسمشر غني هغه انځور چې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا جوړه کړې وه، دا چې د ولسمشر کوم انځور غوغا جوړه کړې وه په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پرون ولسمشر غني د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه په ارګ کې لوړه وکړه چې د لوړې په دغو مراسمو کې شاوخوا 4,000 کسانو ګډون کړی و. خو کله چې ولسمشر غني تر لوړې وروسته ګډونوالو ته وینا کوله نو د هغه د وینا پر مهال د راکټونو ډزې وشوې چې په مراسمو کې هغه کسان چې وروسته ناستو د تښتېدو هڅه یې هم وکړه، خو په داسې وخت کې ولسمشر غني له خپل ځایه ونه خوځېده، خپله کرتۍ یې خلاصه کړه او ویې ویل چې دا سر دی د افغانستان د خلکو څخه قربان وي. د هغه له انځور دغه خپرېدو سره سم په ټولنیزو رسنیو کې د دغه سټایل انځورونو کش واخیست او هر سړي هڅه وکړه چې په خپله د ولسمشر غني په څېر عکس واخلي او په فیسبوک کې خپور کړي، او که چا په خپله وانخیستی شو نو هغوی بیا د ولسمشر غني انځور خپور کړ. په دې لړ کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب په ډیر چټکۍ سره د ولسمشر غني یاد انځور ډیر ژر جوړ کړ چې هغه هم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر لاس په لاس کیږي. لیکوال، شاعر او خبریال سعید زابلي هم د ولسمشر په څېر انځور اخیستی دی او د څو ایموجیانو سره یې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. بل د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي او پر افغانستان مین هارون باچا هم د یوې ښکلې ټپې سره د ولسمشر غني هغه انځور خپور کړی دی چې حمدالله ارباب جوړ کړی دی. هغه له انځور سره یوه ښکلې ټپه هم لیکلې ده او په افغانستان کې د تلپاتې سولې هیله کړې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.